السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وی اف ډي انورټر د ریسیټ کېدو په رابطه باندې دا چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل کور خپل وی اف ډي انورټر ریسیټ کړئ. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. په عامه توګه وی اف ډي انورټر په دوه ډوله دي چې عبارت دي اول ای ډي 1510 او دوهم ای ډي 600 څخه چې د دې دواړو انورټر ریسیټ کولو د مختلفو پارامترو د سیټینګ په واسطه باندې تر سره کیږي. نو اول راځو دوستانو ای ډي 1510 ماډل انورټر ریسیټ کولو طریقې ته. نو اول وی اف ډي انورټر آن کوو او د آن کېدو څخه وروسته دوستانو د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کوو او د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې پی 0 شو کیږي. نو دلته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو نو په سکرین باندې شو کیږي دوستانو پی ډاټ 00 د پی ډاټ 00 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن انټر کوو پی 0.19 ته د پی 0.19 د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو نو په سکرین باندې دوستانو شو کیږي 0. نو دوستانو د سټپ ډاون ایرو بټن په واسطه باندې دا یو کوو او دوباره دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو. نو په دې طریقې سره دوستانو زمونږه ای ډي 1510 انورټر په نورمال ډول باندې ریسټارټ کیږي. دوهم راځو دوستانو ای ډي 600 انورټر ریسیټ کولو طریقې ته. دوستانو وی اف ډي انورټر دا آن کوو د آن کېدو څخه وروسته د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کوو نو په سکرین باندې شو کیږي دوستانو پی 0. دوباره دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو نو په سکرین باندې شو کیږي پی 000 د پی 00 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو پی 0 اتلسو ته کله چې په سکرین باندې پی 0 اتلس شو شي چې د دې نه وروسته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 0. نو دوستانو دا 0 چې دی یو ته بدلو او دوباره دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو نو په دې سره دوستانو زمونږه ای ډي 600 ماډل انورټر په نورمال ډول باندې ریسټارټ کیږي. اوس راځو دوستانو کله چې مونږه دا دواړه انورټر ریسیټ کړو نو د ریسیټ کولو په صورت کې کوم ډول پارامتر سیټینګونه دا ریسیټ کیږي او کوم ډول پارامتر سیټینګونه دا نه ریسیټ کیږي. اول هغه پروګرامونه چې هغه ریسیټ کیږي د ریسیټ کېدو په واسطه باندې د انورټر عبارت دي دوستانو اول د ایکسلریشن ټایم او ډي ایکسلریشن ټایم څخه د هاور ټایم څخه او د فال ریکارډینګ څخه او دوهم هغه پروګرامونه او پارامتر چې هغه د وی اف ډي انورټر د ریسیټ کېدو په واسطه باندې نه ریسیټ کیږي عبارت دي د پی ای او د پی 2 پارامترو څخه. نو دوستانو دا دواړه پارامتر چې پی ای او پی 2 دي دا به تاسو په مینوال طریقې سره سیټ را سیټ کوئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي انورټر د ریسیټ کولو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.